السلام علیکم. سلسله وړاندې کوو فلمي ستوري. د نن فلم سټار دی نعمت سرحدي. دا استاد زینا د ملنګي نظر د باز نظر دی. تنه هم تی نشي بچ کېدی بچا پدې ملګرو د نعمت سرحدي پاکله مونږ څو پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړي دي او تاسو خوښ کړي هم دي. ولې دا نن چې په کوم مقصد د نعمت سرحدي پاکله در سره خبرې کوو دا د هغه ټولو نه جدا او بیلې دي. اصل کې یوه غلطفهمي د نعمت سرحدي پاکله هغه وخت مخې ته راغله چې کله نامتو هدایتکار عزیز تبسم صاحب په یو مرکه کې وویل چې نعمت سرحدي په اصل کې نیازي دی. ځینې نورې خبرې هم داسې شوي وي چې نعمت سرحدي په هغې باندې خاطر دروند کړی. نن در سره هغه خبرې شریکوم چې تر اوسه به چا هم د چا نه وي اورېدلي. د نعمت سرحدي حقیقي پیژنګلو محترم نعمت سرحدي صاحب را سره په ټلیفون باندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا خو درته وړاندې هم ما ویلي چې زما نوم نعمت الله خان دی. ولې چې کله فلم ته راغلم نو په دې خاطر مې د نعمت الله په ځای ځان له نعمت پسې سرحدي لفظ په دې باندې خوښ کو. ما ویل دا به په پوسټرو باندې لیکلی شي، هغه پوسټر به راشلیږي، د الله نوم به وي پې او د خلکو د خپو لاندې به کېږي. په دې وجه ما خپل نوم سره سرحدي ولیکلو. محترم نعمت الله خان صاحب وایي ستاسو په یو پروګرام کې عزیز تبسم صاحب وویل چې نعمت په اصل کې نیازي دی. ولې داسې بالکل نه ده. زه او عزیز تبسم په یو کلاس کې وو. ما به د خپل نوم سره نیازي هسې د خوند دپاره لیکلو. بیا چې راته دا پته ولګېده چې نیازي خو د پښتنو یوه ډېره غټه قبیله ده چې اکثریت یې په میاوالی کې دی، په بنو ډېره اسماعیل خان او ان په افغانستان کې هم دا قبیله یعنی نیازي قوم په ګڼ شمیر کې آباده ده. نو ما بیا د خپل نوم سره نیازي لیکل پرېښودل. نعمت صاحب وایي مونږ په اصل کې تاجک یو. زمونږ نیکه د تاجکستان نه کابل ته راغلی چې بیا د کابل نه پېښور ته راغی. وایي چې پېښور بالا مڼه کې نصرالله خان کوڅه کې زمونږ نیکه خپل کور واخیستو. واده م کړی، 4 زامن خدای پاک ورکړل. نعمت صاحب وایي زما مشر تره عبیدالله خان چې یو نامور سړی و، هغه به تجارت کولو. د هغه زامن خیر الله، زین الله، عارف الله او محب الله دا ټول هم دغلته رالوی شول. اوس هم ورکې چې کوم ژوندي دي هم په پېښور کې اوسېږي. نعمت الله خان صاحب وایي زما پلار په 3 نمبر و. پلار مې هم کاروبار کولو او زمونږ په خپله علاقه کې د بړستنو کارخانه وه او دغلته د مالوچو وړومبی مشین زما والد محترم لګولو. زما پلار به FC یعنې ملیشې ته سپلای کوله، ځکه هغه په ټیکهدار باندې مشهور شو. وزیرستان، میرانشاه، ژوب او نورو علاقو ته به سپلای کوله. زما پلار هم دلته واده کړی. مونږ هم 4 رونه او 4 مې خویندې. زما د رونو نامې شاکر الله، حمید الله او امان الله دي او زما نوم تاسو ته معلومه ده چې نعمت الله دی. رونه مې په کراچۍ کې دي. د یوې واقعې په وجه زما پلار پېښور پرېښودو او کراچۍ ته سره د بچو لاړو. دا د کال 1959 یا 58 خبره ده. مونږ لاورکوټ یو چې کراچۍ ته لاړو. رونه مې اوس هم په کراچۍ کې سره د خپلو بچو خپل روزګارونه کوي او د عزت ژوند تیروي. نعمت صاحب وایي زما یو ورور په وابډه کې نوکر و، خو چې کله د یونین مشري شروع کا د ځان نه علاوه د نورو ملازمینو پیټې په سر باندې واخیستو، نو هم په دې وجه هغه د نوکرۍ نه لاس ووینځلو.
ولې شکر په دې سات چې زما د ټولو وروڼو ښه ژوند په کراچۍ کې سره د بچو تیریږي. کله چې زه فلمي دنیا ته راتلم د دې نه وړاندې زما د بدرمنیر سره ورورولي او دوستي جوړه شوې وه چې دغه تعلق بیا په رشته کې بدل شو. ما د بدرمنیر مرحوم د خورزي یعنې د هغه د خور د لور سره واده وکړو. مونږه دواړو ډېرې تودې سړې تېرې کړي دي. مونږ به چې د کار نه اوزګار شو نو سټوډیوګانو په لو به مو چکر ارومرو لګولو چې بیا دواړه فلمي دنیا ته ننوتو. بدرمنیر د لیټمین په حیث باندې کار کولو زم په څه ناڅه شکل کې فلم انډسټرۍ سره وابسته شوم. دغه وختونو کې عزیز تبسم هم کراچۍ ته راغلی چې شو کې د هدایتکارۍ سره و. عزیز تبسم هم ډېرې تودې سړې تېرې کړي دي. په موږ د الله فضل و چې څه ناڅه روزګار مو کولو په دې وجه مو د یو بل سره ډېر لاس امداد کولو. بیا چې کله د یوسف خان شیرمانو د جوړېدو وخت راغی نو دا د الله تعالی فضل و چې بدرمنیر د هیرو او زه د ویلن دپاره چوڼ کړی شوم. یاسمین خان په دغه وختونو کې لاهور کې وه. هغه به د لاهور نه اردو فلمونو کې د معمولي کردارونو دپاره راتله. د رب کارونه یوسف خان شیربانو جوړ شو، ډیر کامیاب شو. بیا د هغې نه پس مونږ ته نور ډیر فلمونه ملو شول. کله چې د پښتو فلمونه جوړېدل د کراچۍ نه لاهور ته منتقل شول نو مونږ هم د کراچۍ نه لاهور ته راغلو. نعمت سرحدي صاحب وایي چې زما د خاندان اکثریت اوس هم په پېښور کې آباد دي او شکر دی د ټولو ښه روزګارونه دي. 4 مې خویندې دي چې د خدای په فضل د ښو کورنو مېرمنې دي. نعمت صاحب وایي چې ما سره پلار هم د کراچۍ نه لاهور ته راغی. زما پلار په کال 1995 کې د سترګې اپریشن وکړو او لا پټۍ په سترګه وه چې د اجل فرښته ورپسې راغله او زما پلار وفات شو او هم په لاهور کې دفن شو. د نعمت سرحدي صاحب 4 زامن دي چې 2 بهر ملکي دي او 2 په لاهور کې خپل روزګار کوي. نعمت سرحدي اکثر دا خبره کوي چې زه عجز یم ولی غریب نه یم او دا بالکل په ځای وي. هغه د خوشحال بابا یو شعر دی، د خوشحال د زړه د حال ننداره وکړه چې د تخت د پاسه کینې هم ملنګ دی. هغه به چې د فلم په سیټ باندې کار کولو او اذان به وشو نو د سیټ نه به د جومات په لور روان شو. یو ځل ورته یو هدایتکار وویل چې سړیه ایله خو اذان وشو، مانځه ته خو لا وخت ډیر دی. نعمت صاحب جواب ورکو چې اذان د الله تعالی د لوري حکم دی چې د دنیا کارونه بند کړي او د جومات په لور روان شي. بادشاهي د فقیرانو په دعا شي، زه نعمت اول ګدا او بیا بادشاه شوم. ما چې کله د نعمت سرحدي سره په کال 2010 کې د ریډیو پروګرام ځلنده څیرې دپاره مرکه کوله نو ډیر په مشکل یې راته غاړه ایښې وه، ځکه چې هغه اخبار رسالو وغیره له په عمر کې انټرویو نه ده ورکړي او نه اوس چاته د انټرویو دپاره غاړه کېدي. فیصل آباد کې دلدار نومې زموږ یو ملګری دی چې د نعمت صاحب سره ډیر ژور تعلق دی. څو ورځې وړاندې دلدار د نعمت سرحدي صاحب سره ملاقات دپاره لاهور ته ورغلی چې ما سره هم د ټلیفون د لارې ملو کو او نعمت صاحب را سره ډېرې خبرې اترې وکړي او په ځینې خبرو د خفګان اظهار هم زه نن راغلی لاهور ته او فیصل آباد نه سپر سټار نعمت سرحدي کور ته راغلی جي او ماشاءالله ما ډېر زړه ورته کېدو ما چې چلو دوی سره ملاقات وکړو او ګپ شپ به ولګي نو دوی به تاسو ته څه خبرې وشي دا چې څه پروګرام ده د دوی. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څرنګه حالونه دي؟ الحمدلله ټیک ټاک خیرونه دي جي؟ شکر شکر. حاجي صاحب تاسو څرنګه دا فلمو کې شوق پیدا شو، څه حساب کتاب ودا نو د کوم ځای نه راغلي واسطه څرنګه دا حساب کتاب شروع شو د فلمو؟ دا خو بچپن کې شوق و کنه بس دا هم لویه خبره چې دا شوق دې پوره شو کنې دا شوق دا سړی نه پوره کېږي او دې کې ډېر محنت و بس هغه محنت هم و قسمت هم و یو وخت و د هغه نه هغه اکټینګ هم وکړو 50 سال موږ حکومت هم پرې وکړو دا شل له 12 کاله 15 سال چې کور کې هم ناست یو دا دنیا نه به دلته خواهشات پوره کېږي خواهشات نه هم پوره کېږي الله دې جایز خواهشات هر سړی پوره کړي د خیر آمین آمین آمین.
ماشاءالله. نو تاسو وروسته نه کوم کله و دا د تاسو صحیح زه خاص د پېښور یم خاص پېښور زموږ چاخه پلار نیکه پېښور کې پیدا ماشاءالله ماشاءالله. نو تاسو چې فلمو ته راتلو نو تاسو مور پلار په دې شي اعتراض نه وکړه؟ نو دا خو هغه وخت کې اوس وخت کې ډېر فرق دی. هغه وخت کې دا شیزونه زموږ مشرانو ته ښه نه لګېده او نن سهار کور کې ټي وي دی وي سي آر دی هغه دی نو اوس هغه اهمیت ختم شو دې وجې څوک غږ هم نه کوي. نو هغه دور خبره ده. نه دا خو دا اوس وخت داسې راغی که نه چې په هر کور کې په هر جیب کې سینمې جوړې شوې دې وجې نه اوس هغه کې فرق دا دی چې هغه وخت داسې پابندي وه نو په موږ هم پابندي وه. اوس پابندي نشته نو الله دې خیر پېښ کړي. بس تاسو مخکې عوام ته څه ویل غواړو څه میسج نه بس دا دی چې بس ښه انسان جوړ شه او ښه مسلمان جوړ شه او انسان مسلمانانو کې مؤمن مسلمان جوړ شه بل چې الله تعالی مخاطب دی یا ایها الذین آمنو نو دا لار اختیار کا او بس خپل مونځ او دس کول دي هغه کې بهتري راوستل پکار دي او بس دا دغه وینو صحیح شناجي صاحب. الله پاک د تاسو خلره نو موږ دعاګانې دي درته. نعمت سرحدي که فلم کې د یو جابر ظالم او غاصب سړي کردار ادا کړی دی ولې هغه په عام ژوند کې ډیر نرم خویه او ملنګ انسان دی. هغه چارې هم په دې خبره غرور او تکبر نه دی کړی چې هغه د پښتو فلمونو ناموړی یعنی د ټاپ ویلن دی. نن سبا نعمت سرحدي د سترګو د لاسه کړم دی. یوه سترګې د تورو اوبو د لاسه ختمه شوې ده او په بله نظر کم شوی دی. نعمت صاحب دا یو خبره کوي چې د جومات د خدمت نه پاتې شوم. کور سره یې نږدې جومات دی ولې جومات ته مانځله یوازې نشي تللی. یوه کور ودانې وفات شوې ده او بله ژوندی ده او چې رښتیا خبره وي کیدای شي نعمت صاحب زما نه په دې باندې هم خفه شي ولې زه خپل حق ادا کوم چې مالی حالت نن سبا ډیر کمزوری شوی دی ولې د خوددارۍ د وجې چاته هم لکه د نورو اداکارانو او هنرمندانو فریادونه نه کوي. په هر حال کې د خدای پاک شکر ادا کوي. د بدرمنیر د وفات نه پس ورله فلمونو کې کار خوند نه ورکولو. اخر د فلمونو نه لاس واغستو او نن سبا زیات وخت هم په کور کې د الله تعالی په یادولو کې تیری. نعمت صاحب وایي پېښور کې راته د سترګو یو ډاکټر چا ښودلی دی چې د هغه علاج ډیر ګران دی ولې الله مسبب الاسباب دی. هغه ورځ مې ورته هم په ټلیفون باندې ووی چې تر پېښوره تاسو راشئ دلته خدمت زموږ په غاړه دی. الله تعالی دې سره د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په نعمت سرحدي باندې خپل رحم کرم او فضل وکړي. نه یې روزګار شته نه د ګټې وټې کومه بله ذریعه. په کار خدا وه چې نعمت سرحدي صاحب له زموږ د صوبې حکومت او خصوصا د کلتور څانګې یوه غټه وظیفه ورکولې ځکه چې هغه ټول عمر د پښتو ژبې د خدمت دپاره وقف کړی. دغه ټول کردارونه چې کوم نعمت صاحب د ویلن په شکل کې د سینما په پرده موږ ته ښودلي دي دغه ټول کردارونه زموږ په معاشره کې موجود دي. ختمه به د میر احمد استاد په دې څو شعرونو کو چې په وخت د ضرورت مې په کار نشوې چې په وخت د ضرورت مې په کار نشوې فاتحه که په تربت کې یار مې نه یې میر احمد په صداقت ته یار رضا دی او ته چې تل منافقت کې یار مې نه یې.
Thank